د مالګې زیات خوراک کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي؟ السلام علیکم. د میډویوز یوټیوب چینل څخه یوې بلې نوې جالبې او معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. تر هر څه د مخه مهرباني وکړئ چې چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تر نورو د مخه پر وخت ترلاسه کړئ. دا یوه ښکاره موضوع ده چې مالګه زموږ او ستاسې د ورځنۍ خوراکونو یوه نه بېلېدونکې برخه ده او مالګه د غذایي موادو د خوند د برابرولو لپاره یوه اړینه ماده بلل کیږي. د دې ترڅنګ دا خبره هم د اهمیت وړ ده چې مالګه باید په هغه اندازه مصرف شي چې د انسان روغتیا ته کومه ستونزه پیښه نه کړي. د هغه څېړنو له مخې چې په دې برخه کې سرته رسېدلي دي داسې توصیه کوي چې یو کاهل شخص باید په ورځني ډول د 1.5 ګرام څخه تر 2.4 ګرامو پورې مالګه مصرف کړي، مګر په عمومي صورت سره موږ او تاسې په ورځني ډول د 3 څخه تر 4 ګرامو پورې مالګه مصرف کوو. دا چې مالګه د سودیم یوه غني سرچینه بلل کیږي، زیات مصرف یې د یو شمېر روغتیایي ستونزو د منځته راتلو لپاره زمینه برابروي چې موږ دلته په لنډ ډول ورته اشاره کوو. لومړی، د زړه او رګونو سیستم. د مالګې زیات مصرف په بدن کې د مایعاتو د حجم د لوړېدلو سبب ګرځي. په دې توګه د وینې فشار لوړوي. د وینې د فشار لوړېدل په زړه باندې د اضافي کار د تحمیل کېدلو سبب ګرځي. په دې توګه کولی شي د زیات شمېر قلبي او وعایي ناروغیو د منځته راتلو لپاره زمینه هواره کړي چې ښه مثال یې د وینې لوړ فشار یا هایپرټنشن دی. د دې موضوع سره کېدای شي تاسې هم په تکراري ډول مخامخ شوي وای چې ډاکټران د لوړ فشار لرونکي ناروغانو ته بار بار دا توصیه کوي چې د مالګې مصرف کم کړي او یا هم د بې مالګې خوراکونو او ډوډۍ څخه ګټه پورته کړي. دوهم، د پړسوب احساس. آیا کله مو د مالګینو خوراکونو د خوراک څخه وروسته په خپل بدن کې د پړسوب احساس کړی دی؟ دقیقاً، د مالګې زیات مصرف کولی شي د بدن په بیلابیلو برخو لکه د غاړې، لاسونو، پښو او ګېډې په ساحه کې د پړسوب د منځته راتلو سبب وګرځي. دا ځکه چې د سودیم یو مالیکول کولی شي د اوبو 6 مالیکولونه د خپل ځان سره یو ځای وساتي. دریم، د هډوکو نری کېدل یا آسټیوپوروسس. د مالګې د زیات مصرف له امله په بدن کې د سودیم اندازه لوړیږي چې دا په عکسوي ډول د وجود څخه د کلسیم د اطراح د زیاتوالي سبب ګرځي. که چیرته د مالګې زیات مصرف په اوږدمهاله ډول دوام وکړي، په بدن کې د کلسیم د کمښت د منځته راتلو سبب ګرځي چې د هغې په پایله کې د هډوکو بیلابیلې ناروغۍ رامنځته کېدلی شي چې یو عام شکل یې آسټیوپوروسس یا د هډوکو نری کېدل دي. څلورم، د پښتورګو ناروغۍ. پښتورګي د انسان د بدن خورا حیاتي غړي بلل کیږي چې په بدن کې د مایعاتو د حجم د تنظیم ترڅنګ د بدن څخه د بیکاره میټابولیکو موادو د خارجولو دنده هم سرته رسوي. د دې ترڅنګ د وینې د نویو حجراتو د تولید په پروسه کې هم خورا مهم رول لري. مګر د مالګې زیات مصرف له یوې خوا په بدن کې د مایعاتو د احتباس یا بندېدلو سبب ګرځي او له بلې خوا د وینې فشار لوړوي چې دا دواړه د پښتورګو لپاره وژونکي اغیزې درلودلی شي. پنځم، سرطاني ناروغۍ. د امریکا متحده ایالاتو د سرطان ټولنې د خپلو نویو څېړنو په پایله کې دا ثابته کړې ده چې مالګین خوراکونه او د مالګې زیات مصرف د معدې د سرطان لپاره یو مهم مساعد کوونکی فکټور دی. د دې ترڅنګ د مالګې زیات مصرف په عصبي سیستم هم زیات شمېر منفي اغیزې لري چې د بیلګې په ډول د دماغي سکتې یا سټروک او د حافظې د کمزورتیا یا ډیمنشیا څخه یادونه کولی شو. پورته ستونزو ته په کتو ستاسې ټولو څخه یو ځل بیا هیله کیږي چې د مالګې په مصرف کې د تعادل حد مراعات کړئ. په ورځني ډول د مالګې د مصرف د کمولو لپاره لاندې څو ټکي جداً په نظر کې ونیسئ. لومړی، د تیارو شویو مالګینو خوراکونو د مصرف څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. دوهم، هڅه وکړئ چې په ورځنیو خوراکونو کې په زیاته اندازه د سبزیجاتو او میوه‌جاتو څخه ګټه پورته کړئ. دریم، د پخلي پر مهال د مالګې د زیات مصرف څخه ډډه وکړئ. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه، نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمایت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.